عمر به دلته څنګه تېر تر اوسه د تفریح وخت نه دی رارسېدلی زړه مې په تنګ شو دلته به راځه کایا مینیکا ته دلته څه کوې څه حاجیانه ماشاءالله ډېر ښه ښکارې مه پورته کېږه اړتیا نشته ځان به نه راحته کوه ستا لپاره پورته نه شوه دلته د څه لپاره راغلی ولې داسې وایې سوها دا څنګه خبره ده زما پخوانی او نږدې ملګری روغتون کې بستر شوی دی زه یې لیدو ته نشم راتلی نشې راتلی مینیکا که امکان یې وي له دې ځای نه ځه ورک شه اغلی ارزو کایا ملیک اوس د سوها کوټې ته دننه شو اندېښنه مه کوئ پولیس ما لرې ولیکه سمه ده کله چې کایا مینیک خپل کار ختم که ماته احوال راکړه سمه ده هغه دی یعنې کایا مینیک روغتون ته تللی سمه ده اوس باید هغې رانا ته هم خبر مبارک دي وي اول نمره نوربانو یالماز د لورمېټې خبر همدا و او موږ پوهېږو نوربانو غوښتل دا حیران کړي ډېره مننه مبارک دې وي ګرانې مننه ښوونکي مننه کوم خدای تا نه ډېر شکر کوم چې دا ورځې دې هم راښکاره کړې مبارک دې وي لورې مننه کوم ښوونکي امر صاحب ډېر دې درته مبارک وي یوتیوب بوچی میزنی به گوشی صور میکنی ستا موبایل ته زنګ دی تا ته زنګ دی نه یې اورې مبارک دې وي خورجانې بلې خورجانه ورځ په خیر اغلې رانا سره خبرې کوم مهرباني وکړئ زه یم تاسې څوک یې اوس غلط ځای کې اغلې رانا یوه شیبه یوه شیبه زه یې هېڅ نه اورم چې تاسې څه وایئ بلې څه وایئ وایم چې ستاسو پلار وژل کېږي اغلې پلار مې تاسې څوک یې یوه ملګرې باید په بیړه روغتون ته لاړه شي اوس هم وخت لرې کېدای شي هغه وژغورلی شي څه شوي رانا نه پوهېږم چې څوک ول دلته د څه لپاره راغلی کنه هغوی به هم بې ځایه خفه شي خیر دی همالته په دې کارونو کې نه خفه کېږي کېدای شي کوم چاره سره ټوکه کړې وي زه نه پوهېږم راځه چې ځو حالانه سمه ده زه به د روغتون پولیسو ته خبر ورکړم سمه ده زر کوه مه کوه مرشه په دې ناروغه ځانې څومره زور درلودی والله اوف په هر حال له یو بل کس نه وژغورل شو د کوټې شمېره یې 522 زر لا شي کنټرول یې کړئ زه لاره کې یم همدا اوس درځم
لومه کې راګیر شول. مهرباني وکړه اغلې ارزو. مامدو اورانه حرکت وکړه. ستا خواته درځي، ته خو پوهېږې چې څه وکړې که نه؟ اندېښنه مه کوئ، پوهېږم. پخوا مې هم دا کار کړی. سمه ده. اوس جوړ نه شو اوس هم دا وروره بل شان راځي، بیرون نه به راځي. دا ځای مې ټول وروره وکړو. نیټه ورسره یارانه ده. د پولیس والے منډې وهي د سوها کوټې خواته ځي. ونه خوځېږي، لاسونه دې پورته کړه، خوا به درېږه. زه چې دننه شوم ومې کتل چې بېهوشه پروت دی. زه هم راوتلم چې ډاکټر ته غږ وکړم. ما ته دروغ مه وایه، دا سړی تا ووژه که نه؟ که غواړې ما تلاشي کوئ، خو هسې مو وخت مه ضایع کوئ. زما نږدې ملګری مړ کېږي، ډاکټر راوغواړئ. راځه چې له دې ځایه لاړ شو. راځه چې ځو هله، که نه نو زما حالت به خراب شي. وروره حاله زر کوه. صبر وکړه، څه کوې؟ څه وکړم، تښتم نه وروره. د ټولو به درته پام شي، ارامه اوسه. څنګه ارامه اوسم؟ زه ډېر لار شوی یم. ما ته وګوره، ومې ویل ارامه اوسه. دې خوا راشه. که نه غواړې چې تا هم په چاړه ووهم، بیا ارامه اوسه. سمه ده، ارامه یم، سمه ده، ارامه یم. هېڅ اندېښنه مه کوه، سمه ده، ارامه یم. دا دی. ګرانې لورې، آفرین لورې. دې وخت کې ممدو او رانا چېرته ورک شول؟ نه پوهېږم، همدا اوس خو دلته ول. یو ځل ورته زنګ ووهم. الله الله. مورې وګوره، وګوره، اول نمره یم. ممدوها، تاسې بیا چېرته ورک شول؟ آفرین لورې. امر صاحب، یو عجیبه زنګ راغی. د ښاغلي سوها روغتون ته ورسو. څه شوي؟ نه پوهېږم، کوم چا رانا ته زنګ وهلی و. ورته ویلي دي چې د ښاغلي سوها ژوند ته ګواښ مخ دی. همدا اوس د روغتون پولیسو ته زنګ وهم. ما زنګ ووهه، هغوی ګوري، تاسې اندېښنه مه کوئ. ښه نو سمه ده، زه هم سیمې ته نږدې ډلې روغتون ته لېږم، بیا خبرې کوو. څه شوي؟ مهمه خبره نه ده، راځئ باید لاړ شو. وګوره، مبارک دې وي. په تا چې هر څومره وویاړم، بیا هم کمه ده لور جان. ژوندی اوسه پلارجانه. زه دې په رښتیا نن ډېر حیران او خوشحاله کړم لور جان. که ما مې مورمنه کړې نه وای، نو هغې به هر څه درته ویلي وو پلارجانه. الپار چېرته دی؟ اوس دی چېرته ورک شو؟ نجیبه والو دومره وارخطا یې، اوس به راشي. هلئ تاسې موټر ته لاړ شئ، زه الپار پیدا کوم درځم. ځئ تاسې لاړ شئ. راځه راځه لورې. الپاره، مبارک دې وي. الپاره. ټولو ته دې مبارک وي، بریالي واوسئ. پلار مې هم ځواب نه راکوي. هرومرو مې په پلار کوم څه شوي دي. صبر وکړه، اندېښنه مه کوه، لږ پاتې، موږ ورځو که نه؟ ممدوحه هیله کوم موټر نور هم تېز که، باید زر ورسېږو. هغه دې راغلل. موټر هم ډېر ګرم شوی لورې، دروازه خلاصه کړه چې لږه تازه هوا راشي. دا هلک بیا چېرته تللی؟ بیا به په کوم څه بوخت شوی وي. دې موټر کې کنډیشن نشته؟ نه پوهېږم، پلار چې دې راغی و به یې ګوري، زه نه پوهېږم. مورې، هوا په رښتیا ډېره ګرمه ده. نجیب ولې رانغی؟ نه پوهېږم. هیله لرم چې هغوی موټر چالانه نه کړي.
نامخته شوې ده ممدوحه ډېره نامخته شوې ده هله دې لارې نه مخکې شه زر کوه سمه ده سمه ده ولې دومره ورو ورو ځې هله وروره هله لاره راکړه ممدوحه پام کوه دا سړی څه کوي لږ پاتې و چې موږ سره ټکر وکړي څه کوې وروره پام کوه هندارې ته دې نه ګورې که څنګه دوی نو بیا څه شول لورجانې الفاره زه تا ته څه ووایم زه به ورسره ګورم دلته یې ګرمی نه پاخه کړو مورې زه به لاړه شم هغوی به راولم هله ورشه هغوی راولم ته چېرته وې ها ټول کس سره مې خبرې وکړې د نړیوال جام په اړه هلئ موټر ته لاړ شئ بیړه وکئ زر کوئ کار لرو هلئ زر کوئ کنډیشن څنګه روښانه کیږي آی دی څه کوي ممدوحه د دې سړي نیت ښه نه دی نه نه ما ورته حیران وکړه ځکه داسې کوي دې کم عقل نه مخکې شه نو زه هم ډېره کم عقله یم چې موټر روښانه نه وي ایر کنډیشن خو نه روښانه کېږي موټر هم د سونا په څېر ګرم دی مور به مې پخه شوي وي د موټر اې سیم خرابه ده اوس به یې د اې سي په ځای بخارۍ روښانه کړې وي نجیب هم راغی دا ښځه موټر که څه کوي موټر روښانه کوي که څنګه نه داسې نشي کېدلی هله نو روښانه شه
ملګري تر اوسه نیم ساعت نه دی پوره شوی زه چاته وایم ها دلته به مړ شم مړ به شم چاته وایم دلته څوک نشته څوک نشته چې دروازه خلاصه کړي زړه مې په تنګ شو وخت راورسېد چمتو اوسه اوس چې غواړي تازه هوا واخلي یو دوه اضافي سوري په بدن کې جوړ کړه چې ښه هوا واخلي وروره ټوله ورځ کې 15 دقیقې خو باید تازه هوا واخلم که نه اخرم راغلی چېرته وې وروره باور وکړه که نه وای راغلی نو دلته به مې زړه چاودېدلی و والله ډېر ناز دې وکړه ورور جانه که لږ مخکې راغلی وای څه به شوي وو ډېر مې پته مه کړې بښنه غواړم زه دلته نابلده یم تر څو چې عادتېږم ما سره لږه ګزاره کوه که نه وروره ولې داسې کوې ستا په لاس کې چې څه دي په هغه خو به ما نه وهې همداسې مې ویل خو فکر کوم چې زه تېروتی یم کم عقل انسانم راشه څه وشول څه دې وکړه کار بشپړ شو امکان نه لري چې ژوندی پاتې شي له مرګ نه به دې ځان ډاډمن کړی و اندېښنه مه کوه ډاډه یم راځه چې تا وباسم یوه شېبه ښه مړی به یې څنګه شي هغه کار ورته وساړه بیا اندېښنه مه کوه سمه ده راځه چې ځو زه پوهېدم چې یوه ورځ به راسره داسې وشي نه پوهېږم ولې مې پام نه شو باید پوه شوی وای زه مړ کېږم
هېواد مارغانو نه څه خبر شته؟ د قبرونو په سر هم د پسرلي نښې ښکاري. د مینې وژونکي هم څه نشي کولی کله چې یار در سره وي. د نشته او هست نه هاخوا یوه بله هستي شته. تل زه ملامت نه یم، دا د چا نظر دی چې زه یې دې حالت ته رسولی یم. دا د یوې سندرې لپاره ویل شوي مصري دي. دې ته تقدیر مه وایه، د تقدیر نه پورته بل تقدیر هم شته. هر څه چې وکې ګټه نه کوي، دا پرېکړه له اسمانه راځي. که ورځ تېره شي بیا هم داسې یو معمار شته چې شپه راولي. که و هم سوځېږم له ایرو نه به مې یو منظره جوړه شي. یو بریا شته چې ورو ورو را رسېږي. تا سره داسې کلي شته چې د پردې تر شا راز ته دې رسوي. داسې یو خوی شته چې ورانکارویو ته دې نه پرېږدي. له تا نه هیله نه پرې کوم، زړه کې مې ستا د مرحمت یو چنار شته. ژوندی دې وي زموږ آزاد کردستان. نن بیا په استانبول کې یو خونړی برید ترسره شو. په دې څلورو ورځو کې دا څلورم برید دی چې ترسره کېږي. درنو لیدونکو، امنیتي مسؤلین بیا هم وایي چې دا یو ځانمرګی برید و. په پېښه کې ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هېوادوال ډېر خفه دي. قدرمنو لیدونکو، د نورو جزیاتو لپاره له موږ سره پاتې شئ. لرې شئ ملګرو، لرې شئ، هیله کوم لرې شئ. د پېښې ځای ته راورسېدو. یوکانه دا خبریالان لرې کړئ. هیله کوم زر کوئ شاته لاړ شئ. ملګرو لرې لاړ شئ، لرې لاړ شئ، هیله کوم. هلئ نو زر کوئ لرې لاړ شئ. توفرکه لاړ شه نږدې شاوخوا ته وګوره که د دوکان بانک مانکیا امنیتي کامرو فلم برداري کړې دي، هغه ټولې به څېړه. هله زر کوئ هله د پېښې ځای ته راورسېدو. هو ښاغلیه، مطبوعات هم همدلته دي.
بخیر راغلی دا یو څه نیسي ښاغلیه دې پېښه په اړه تاسو څه وایئ لږ معلومات راکولی شئ زموږ څېړنه دوام لري کله چې زموږ څېړنه پای ته ورسېده معلومات به له تاسې سره شریک شي سمه ښاغلیه په هېواد کې امنیت په خرابېدو دی هېوادوال امنیتي مسؤلین په بې پروایي تورن کوي ټول غوسه دي وایي چې ولې د داسې پېښو مخه نه نیول کېږي د دې موضوع په اړه تاسو څه ویل لرئ مهرباني وکړئ د دې موضوع په اړه داسې د پښو په سر خبرې نه کېږي موږ ټول په دنده کې یو ملګرو چې وخت یې راغی تاسو ته توضیح درکول کېږي هیله کوم له دې ځای لرې لاړ شئ هیله کوم مرګ ژوبله څومره ده نیازي له بده مرغه چې ډېره نهه کسان مړه شوي او 19 نور ټپي داسې دي هغه رازیلان له موږ نه څه غواړي دا لومړی ځل نه دی څوام ځل یې دی چې داسې یو برید ترسره کېږي دې حالت ته وګوره هره ورځ چې پاڅېږو دا فکر کوو چې نن به بیا چېرته برید کېږي اندېښنه مه کوئ مدیر صاحب هره شېبه پای ته نږدې کېږي هغه قاتلان به پیدا کړو ټول به په ځمکه کې ښخ د پېښې ځای کې دې په ډېر دقت سره څېړنه وشي پېښه ښه څېړئ که نه البته مدیر صاحب ملګري هر څه یو له سترګو راتېروي اندېښنه مه کوئ هر څوک باید خپل کار په سمه توګه ترسره کړي هېڅوک باید بېغوري ونه کړي موږ باید زر تر زره د هغوی مخه ونیسو نیازي غوږ شئ ملګرو د لوی خدای په مرستې سره موږ به هرومرو د دې بریدونو مخه نیسو که نه نو حالت به خراب شي په هر ځای کې به وحشت خپور شي خبر اوسئ نیازي دا خلک هم له دې ځای نه لرې کړئ زه ځم له خبریالانو سره خبرې کوم مدیر صاحب تاسې ته زنګ دی فکر مې خراب دی یان زنګ هم نه اورم بله ما ته که غوږ شه مدیره که تاسې زموږ غوښتنه ونه منئ موږ به په خپلو بریدونو ته همداسې دوام ورکړو هره ورځ به یو برید ترسره شي دا څلورم برید و سبا ته پنځم بیا شپږم وروسته بیا اووم مدیره که غواړئ چې دا بریدونه ودرول شي نو زموږ غوښتنې زر تر زره ومنئ ته څوک یې وروره داسې یو کار څوک کوي ها داسې له بېګناه انسانانو نه څه غواړئ ډېرې خبرې مه کوه مدیره زما خبرې دې واورېدې یا زموږ غوښتنې ومنئ او یا هم د دې بریدونو یوازینی مسؤل تاسې یئ هله ووایه ستاسې غوښتنه څه ده ډاکټر آزاد کړئ ډاکټر ډاکټر څوک دی چا زنګ وهلی مدیر صاحب ته غوږ شه مدیره ته ډاکټر ډېر ښه پېژنې چې څوک دی بیا یې نه تکراره که نه غواړئ چې نور کسان ووژنل شي نو ډاکټر آزاد خوشي کړئ که نه نه په دې هېواد کې به داسې بریدونه او وینې تویېدل دوام پیدا کړي بله بله اړیکه یې پرې کړه څه خبره ده چې اړیکه نیولې وه د ترور سازمان له ډلې نه کوم رزیل زنګ وهلی و د ډاکټر په نوم یې کوم څوک یاد ده که موږ هغه خوشې نه کړو هغوی د خلکو وژلو ته دوام ورکړي ډاکټر ها ته پوهېږې هغه ډاکټر څوک دی د هغه ترایګر ځانګړی نوم دی چې د سازمان تر ټولو خونړي بریدونه پلانوي او ترسره کوي هغه لوی قاتل دی مدیر صاحب یو څو میاشتې مخکې ونیول شو اوس په زندان کې دی که هغه آزاد نه کړو هغوی نور بریدونه هم ترسره کوي نیازي نجیب چېرته دی ولې دلته نشته رخصتي یې نه ده خلاصه شوې مدیر صاحب هغه نن په محکمه کې دی د ماشومانو دعوا لري همالته بوخت دی لاړ شه هغه راغله دا چې موږ هغه ته څومره اړتیا لرو نه پوهېږي اوس د دې وخت دی چې ورک شي زر کوه نیازي زر کوه لاړ شه هغه سمه ده مدیر صاحب زر کوئ ځو اندېښنه مه کوئ توپراکه راځه چې ځو دا سړی زما د لور د مړه کېدلو مسؤل دی قاضي صاحب
زما لورې ووژله بسنه یې ونه کړه چې اوس ما لمسیان هم رانه اخلي زما د لمسیانو ژوند له ګواښ سره مخ دی هیله کوم اجازه مه ورکوئ چې زما مسیان له د سړي سره پاتې شي امیر صاحب ما ته وګوره دا چې ستا له خولې نه څه وځي غوږونه دې نه اوري زما ځان اخیستلی شي خو ماشومان مې نشي اخیستلی دا خبره ښه په یاد وساته خو نجیب امیر صاحب تاسو څه کوئ موږ په محکمه کې یو ارامه اوسئ ښاغلیه خپل ځای ته تېر شئ قاضي صاحب تاسې وینئ لږ پاتې چې ما د محکمې په سالون کې ووهي د سړي رواني حالات ښه نه دی په داسې حوالات کې دا ماشومان څنګه له ده سره پاتې شي دا ډېر ګواښونکی کار نه دی تاسې هم غلي شئ ښاغلیه پرېکړه د دې لپاره چې د نورو شاهدانو نظر هم واورېدل شي محکمه یوه میاشت وځنډول شوه ښه ورځ ولرئ د خدای په هر څنګه چې وي له تا نه مې لمسیان اخله ته حق نه لرې چې دوی وساتې هسې په ما ځان دې مه خفه کوه د خدای لپاره غلی شه بابا د مور په مړه کېدلو کې مې پلار څه ګرم دی لور مې مړه شوه پلار دې د هغې د مرګ له امل وګرځېده سمه ده زموږ هم مور مړه شوه داسې مه کوه بابا خیر دی اوس یې هېڅ وخت نه دی امیر صاحب ته چېرته ځې زنګ وهم موبایل ته دې ځواب نه ورکړ څه خبره ده نیازي زه خو رخصتي کې یم مدیر صاحب غواړي له تا سره وویني سمه ده نن ماښام وخت لرو مهرباني دې وکړي کور ته دې راشي خوشحالېږو امیر صاحب ملنډې وهل اوس پرېږدئ 4 ورځې کېږي چې په هر ځای کې په بس کې بریدونه کېږي حالت ګډوډ شوی یوازې په ننني برید کې 9 کسان مړه شول ډارېږو چې خلک سړکونو ته راونوځي مدیر صاحب وویل چې نجیب امیر ځان سره راغله وی ویل هغه ته ډېره اړتیا لرو نن برید چېرته وشو په یو ملي بس کې مدیر صاحب د پیښې په ځای کې دی شعبې ته لاړ امیر صاحب ممدود سرکار صاحب هم نشته یوازې تاسې پاتې یې والله اوس مهال تاسې ته ډېره اړتیا لرو نور نو خپلې دندې ته وګرځئ لږ صبر وکړه نیازي ته ماشومان کور ته ورسوه زه له مدیر صاحب سره وینم سمه ده ماشومانو تاسې له ما سره راشئ په کور کې سره وینو زه په لاره کې سودا اخلم پلاره ستا کوم څه پکار دي نه ورځئ د خدای په امان زر کوئ راځئ درنو لیدونکو نن په استانبول کې له ځانمرګي برید نه وروسته ځینې ډلې سړکونو ته راوځي او چېرته چې زموږ کورس هېوادوال اوسېږي یعنې د هغوی په کورونو او د کار په ځایونو یې برید کړی همدارنګه د حالت د کنټرولولو لپاره په سیمه کې ډېر شمېر پولیس ځای پر ځای شوي دي دې ته وګورئ ملګرو هغوی په ښکاره توګه لږ پاتې چې په هېواد کې کورنۍ جګړه پیل کړي موږ څه وکړو لاسونه او پښې مو تړلي همداسې ناست یو موین زنګ وهي وزیر زنګ وهي وایي چې مخه یې ونیسئ ستونزه حل کړئ موږ څنګه دا ستونزه حل کړو خو کله چې خبره رښتیا ته راشي موږ هېڅ ستونزه نه ده حل کړې قاتلان په هر ځای کې آزاد ګرځي څوک پوهېږي چې هغوی نور څه بریدونه او څه پلانونه لري وګورئ ملګرو د خدای لپاره ووایئ موږ څه وکړو ملګرو که چېرې بل ځل وزیر زنګ وهي څه ورته ووایو مدیر صاحب تاسو پوهېږئ چې د ترهګرو غوښتنه څه ده د ډاکټر په نوم یو ترهګر دی هغوی به یې هغه خوشې کوي خو دا امکان نه لري البته چې امکان نه لري دا دولت دومره نه دی کم عقل شوی چې ترهګر خوشېږي پوه شوې نه یې خوشې کوي هر څومره وینه چې تویېږي تویه دې شي هر څومره بېګناه کسان چې وژني ودې وژني دا دولت قاتل نه خوشې کوي سمه ده ښه ده موږ له ترهګرۍ سره معامله نه کوو خو هره ورځ ځانمرګي بریدونه ترسره شي بېګناه کسان ووژل شي په سیمه کې وینه تویه شي څه وشي مدیر صاحب یوه د حل لار راته وښیه ښاغلی عزت ډاډمن یم چې تر ټولو ښه د حل لاره پیدا کړم ما ته خبرې مه زده کوه مدیره هوایي خبرې مه کوه
تاسو تل هم داسې خبرې کوئ هېڅوک نشته چې یو سم کار وکړي مخکې له راتلو نه خو به دې ګیره خریلې وه وخت مې پیدا نه کړ مدیر صاحب ښاغلی څارنګواله معلومات مو ترلاسه کړل چې هغه ډاکټر څوک دی اصلي نوم یې یلماز آتش دی په 1909 کال کې پیدا شوی پلار یې په 1909 کې د پولیسو په نښته کې ووژل شو طب پوهنځی یې پرېښی له ترور سازمان سره یو ځای شوی یو ظالم او ګواښونکی سړی دی د سولې کلمې سره حساسیت لري څو میاشتې مخکې چې ښار ته راته په استانبول کې ونیول شو اوس هم په زندان کې دی ښاغلیه دا تاسو ته رالېږل شوی ډېر مهم دی ډاکټر یو بل زندان ته لېږدوو ولې ښاغلیه په کوم ځای کې چې اوسېږي له هغه ځای نه اصلاً ښه ساتنه کېږي دا یو ځانګړی حالت دی څه مې چې تاسو ته ویل هغه ترسره کړئ دا پاکټ له کومه ځای راغی شخصا خپله مشاور صاحب راکړه خپله تر اوسه نه دی راغلی راغلی تاسو ته په تمه دی لورې ته مونږ یوازې پرېږده که چا زنګ وهه ورته ووایه چې غونډه کې دی پام کوه چې څوک دننه پرېنږدي سمه ده ښاغلیه په خیر راغلی مشاور صاحب خوشحاله اوسې شاهینه دا پاکټ تاسو رالیږلی هو ما درلېږلی اجازه راکوئ چې د لامل پوښتنه یې وکړم هسې نه هغه په ډېر ډاډمن ځای کې اوسېږي لېږدولو ته یې څه اړتیا وه ها نه پوهېږم شاهینه له ما نه یې همداسې وغوښته سمه ده نو چا درنه دا کار وغوښته په دې معنی چې بیا هماغه اړتیا نه وه چې ما نه دې پوښتنه کړې وی ها په اصل کې دا ستونزې یوازې او یوازې هغه حلولی شي سمه ده له هغه سره دې اړیکه ټینګه کړه له هغسې یو سړي سره اړیکه نشي ټینګولی شاهینه هغه له تا سره اړیکه ټینګوي دا چې موږ په دې کار کې ښکېل یو دا خبره پټه ساتو البته مشاور صاحب ښه نو تاسو له هغه سره پېژندلي دي که نه نه ښاغلی مسار د تل په څېر خپل کارونه پټ ترسره کوي هغه له کوم پورته کس سره لیدلي دي ښه ده هغوی ته څنګه خنات ورکوي دا چې ځان مرګیه برید چا کړی او هغوی څه غواړي دا هر څه یې موږ ته ویلي توبه توبه ښه نو هغوی په کوم څه پوهېږي تر اوسه په دې باندې سم نه پوهېږم خو دا چې ښاغلی مسار په دې کار کې ښکېل دی زه راحته یم مه هېروه دا یو ډېر پټ عملیات دي موټر دې واخیسته اخیستی دې نه وي زر یې واخله ډله دې راټوله که زر لاس په کار شئ مدیر صاحب یو څه وایم خو که تاسې مناسب وینئ زه نه غواړم چې په دې کار کې واوسم ما ته بله دنده راکولی شئ دا ته څه وایې نجیبه په ما ملنډې وایې ها هره ورځ د سړک په سر بمونه الوزي پوه شوې هره ورځ د بېګناه انسانانو وینه تویېږي هېڅوک ځان په امن کې نه احساسوي دې خبرې ته دې بیا وګوره بښنه غواړم پوهېږې په تشکیلاتو کې ډېر کسان شته چې غواړي دا دنده پر مخ یوسي که زه اوسم او که ونه اوسم فرق نه کوي نو څارلو ته یې امر کوو دا کیف ژوند ګواښ سره مخ دی هغه کتابچه د هر چا په لاس کې وي هغه ستا له امله مړه شوه ستا له امله